اڅکزی موږ په چمن او تورخم کې د کرتاپور غوندې تګ راتګ غواړو. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي ویلي دي چې پاکستان د پنجابیانو ترمنځ چې دواړو مذهبونه یې هم بیل دي او هیوادونه یې هم بیل دي یو ځای کولی شي او دواړه قومونه د اړیکو په جوړولو کې خپله ټوله خواري کوي، خو پښتنو ته دې هم له افغانستان سره په اړیکو کې د خاین نوم نه ورکول کیږي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په جوړولو ټینګار وکړ او وی ویل په سرحد باندې دا خبرې نورې نشي پټېدی چې پاکستان په کرتاپور باندې د هندیانو څه ډول هرکلی وکړ. هغه وویل پاکستان چې کوم څه په کرتاپور کې وکړل همدا هر څه موږ په تورخم او چمن کې د قمرالدین هم غواړو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره د برابرۍ پر بنیاد ښې اړیکې، سوداګري، ټولنیزې او کلتوري اړیکې ښې کول پکار دي. پاکستان ته پکار دی چې په هیواد کې ټول قومونو ته یو ډول حقوق ورکړي، نو هله به پاکستان یو رښتینی فیډریشن وي او ولسواکي به یې وده وکړي. د یادولو ده چې پاکستان نن د کرتاپور لاره د سیکانو لپاره خلاصه کړه چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او نور لوړپوړي چارواکي د دغه لارې پرانیستو لپاره هلته ورغلي وو. په دغه لار به اوس د هند سیکان پاکستان ته پرته له ویزې او پرته له پاسپورټه راځي او خپل مذهبي ځای ته به ورځي. عمران خان په دغه مهال وویل چې موږ له هند سره داسې اړیکې غواړو چې هغه په رښتینې معنا اړیکې وي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دواړو خواو ته یو قوم اوسیږي او زموږ هدف دا دی چې د هند او پاکستان ترمنځ په هره برخه کې اړیکې ښې شي او کرکه او جنگ پای ومومي. خو بل لور ته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. همداراز په تورخم کې او چمن دروازه باندې بیا له افغانانو سره سخت ناوړه چلند ترسره کیږي.